مرسته کول مرسته کولو ته په انګلیش کې څه وای مرسته کولو ته په انګلیش کې وای help مثال زه غواړم چې ستاسو مرسته وکړم I want to help you I want to help you فکر کولو ته په انګلیش کې څه وای فکر کولو ته په انګلیش کې وای think مثال زه فکر کوم چې هغه به راشي I think he will come I think he will come وظیفې یا کار ته په انګلیش کې څه وای وظیفې ته په انګلیش کې وای job مثال ستا د پلار وظیفه څه ده What is your father's job What is your father's job When do you go to class تاسو کلاس ته کله ځئ I go to class at 4 o'clock زه کلاس ته 4 بجې ځم When do you watch TV تاسو TV کله ګورئ I watch TV at night زه TV د شپې ګورم نو تاسو کتل چې ما په دې دوو جملو کې د when کلمه استعمال کړه نو when د په پښتو کې وای کله او د دې ډیفینیشن when asks about time دا د وخت په باره کې پوښتنه کوي example When do you go to school تاسو مکتب ته کله ځئ I go to school in the morning زه مکتب ته د سحر ځم When do you study تاسو سبق کله وایئ زه I study in the morning زه سبق د سحر ویم When do you sleep تاسو کله اوده کیږئ I sleep at night زه د شپې اوده کیږم Where were you yesterday تاسو پرون چرته وئ I was at home yesterday زه پرون په کور کې وم Where do you live تاسو چرته اوسیږئ I live in Peshawar زه په پېښور کې اوسیږم Where is Sir Hikmat Sir Hikmat چلته دی Sir Hikmat is in the class Sir Hikmat په کلاس کې دی نو تاسو دلته کې وکتو چې ما په دې درې جملو کې د ویر کلمه استعمال کړه د ویر مطلب دی چرته and the definition of where is where ask about place دا ویر چې دا موږ ته په ځای باره کې پوښتنه کوي for example where is عرفان چرته دی عرفان is at home عرفان په کور کې دی نو اوس کور یو ځای دی نو ویر موږ ته په کور باره په ځای باره کې پوښتنه کوي نو عرفان is at home عرفان په کور کې دی where are you from تاسو د کوم ځای یئ I am from Peshawar زه د پېښور یم اوس پېښور یم یو ځای دی او ویر د ځای باره کې پوښتنه کوي نو موږ به وایو I am from Peshawar where is my phone زما موبایل چرته دی My phone is in my pocket. زما موبایل زما په جیب کې دی. مننه د داسې نو ویډیوز لپاره مونږ لایک اینڈ فالو کړئ.